کومه یو ښځه چې دغه څو کارونه کوي دغه ښځه ټول خلک خوښوي او دغه ښځې ته نیکه ښځه ویل کیږي. هغه کم کارونه دي په نننۍ ویډیو کې د هغه نشانۍ ښیم. ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ چې تاسو هم د دغه ښځو که تاسو هم دغه سوچ کوئ چې یوه ښځه ښایسته وي یا ښایسته لباس اچوي یا یې زبان ژبې نه ښه وي نو دغه ښځه یو ښه ښځه ده او دغه یې ښه عادتونه دي، نو داسې نه ده. په نننۍ ویډیو کې به سره هغه نشانیان شریکوم چې تاسو به ډېر په اسانه سره د ښځې پهچان کولی شئ او د هغې کردار به معلومولی شئ. نیکه ښځه به صرف ظاهري با پرده یا نرمګویه نه وي، د هغې په کردار او نیت کې او طرز کې به خیر او برکت ښکاریږي. نیکه ښځه به د خپل خاوند سره او د خپل مور پلار سره او د نور کور والا سره به وفاداره وي. هغه به خپل ذمهوارۍ سمبالوي او د ټولو عزت به کوي. د هغې په مزاج کې به برداشت، صبر او نرمي وي. هغه به ماف کول پیژني او د جنګ جګړو نه به ځان لرې ساتي. نیکه ښځه به د ریاکارۍ نه ځان ساتي او د نیکۍ کارونه به په پټه کوي. د چا مدد کول یا دوا کول یا صدقه ورکول دا هر څه به د الله د رضا دپاره کوي. د نیکې ښځې پهچان صرف په ظاهري شکل او صورت کې نه وي، بلکې عبادت، اخلاق، وفاداري، نرم مزاج او رښتینی ویل کې وي. هغه به خپل ذمهوارۍ سمبالوي او د ټولو عزت به کوي. د هغې په مزاج کې به برداشت، صبر او نرمي وي. هغه به ماف کول پیژني او د جنګ جګړو نه به ځان لرې ساتي. داسې ښځه صرف خپل کور جنت نه جوړوي، ټوله معاشره ښایسته کوي. دا هغه نشانیانې دي چې په کومه ښځه کې وي نو دغه ښځه د ټولو خلکو خوښیږي. دغه تازه اپډیټ چې ورسره مو شریکول غوښتل، که دغه معلوماتي ویډیو ستاسو خوښه شوې وي ویډیو لایک کړئ.